أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم. خانن با د سوره بقره درس نمبر 109 شروع کو. په دغه کې به آیات نمبر 202 او 203 ترجمه او تفسیر وکړو. خو اول به ترجمې ته راشو. اولئک دغه کسان چې دي لهم دوی دپاره بوي نصیبم لویه برخه مما کسبو په سبب د هغه څه چې دوی نیک اعمال کړي دي. والله او الله چې دی سریع الحساب زر حساب کوونکی دی. واذکر الله او تاسو یاد کوئ الله فی ایام معدودات په هغه څو شمارل شوو ورځو کې. فمن تعجل فی یومین بس چا چې تیزی وکړه واپس تلو کې په دغه دوه ورځو کې یعنی په 11 او 12 د ذوالحجې کې فلا اثم علیه په ده باندې هیڅ ګناه نشته. ومن تأخر او چا چې وروستوالی وکړه په دغه ورځو کې فلا اثم علیه په ده باندې هم څه ګناه نشته دی. لمن اتقا هغه چا دپاره چې هغه ډارېږي. واتقوا الله تاسې وډار شو د الله نه. واعلمو او تاسې پوه شوئ انکم بېشکه تاسې چې وئ الیه تحشرون تاسې الله ته به ټولېږئ. ښه نن په دغو آیتونو کې الله جل شانه بیا د حج مسالې موږ ته ذکر کوي. بیګا ما هم د حج بحث شروع کړی وه، نن هم دی. نو تعلق او ربط یې د پروني آیتونو سره څه دی؟ واضح دی. بیګا خو موږ تاسې ویلي وو که نه بعضې خلک دي منځونه کې ما خپل هم لیدلی دي صرف په دغه نیت عبادت کوي چې ما کاروبار ښه شي. او داسې خلک مې لیدلي چې صرف په دغه نیت 5 وخته لمونځ یا زکات یا حج کوي چې خلک هسې ونه خواندي. هغه کلي کې مې چې نوم څه وي جوړ وي، خو چې لږ بار دنیا ته وځي بیا خو مې هېڅ څوک نه کسي بیا هر شی پرېږدوي. نو نه بیګا دا خبره کړې وه چې کوم نیک اعمال کوې لله الله رضا دپاره بیا به تا ته په دنیا کې هم عزت میلاویږي په آخرت کې خو هسې هم به وي. نو نن هماغو خلکو باره کې الله جل شانه یایي چې دغو خلکو دپاره به لویې لویې حصې وي هغې دنیا کې آخرت کې لویې لویې برخې به وي ویلې چې د په دنیا کې نیک اعمال کړي دي. ډېر خلک دي حجونه کوي خو قبلیږي نه. تقریبا داسې یو 40 کاله مخکې خبره ده، مو خپلو استادانو نه اورېدلې ده. یو وړکې وه ډېر ښه وه، نیک هلک وه، ښه تکړه وه. کلي کې امتحان سبق مکتب کې ډېر ښه نمبر سره پاس شه. خلکو ته وي چې دا زوی دې تکړه دی دا ښار ته واستوه چې دا ښه تعلیم وکړي. ښار ته لاړه پلار خواري پې وکړه، مور او پلار ښه تعلیم یې وکړه، ښه انجینر ترېنه جوړ شه. وابډې کې کار ورته میلاو شه. وابډې کې څو کاله کار وکړه، پیسې وګټلې، مور پلار ته راغله چې اوس به واده وکړم. بلکل یې وکړه واده بچی ته چې تا خوښه وي ښه ځي کې واده ورته وکړه. بیا مور پلار خو یې کلي کې و د بازار کې اوسېده، کله به میاشت کې هفتې کې یو ورته مور پلار ته راتله. خو ښځه خو ظالمه به وه چې دی به مور پلار ته 1 ګنټې 2 ګنټې ته ملاقات ته راوه چې کور ته واپس له ښځې به ته تا ته مو دوه ماړۍ ته انتظار وکړه او ته دا کوې او دا مور او پلار هم دا ته ورخوښ یې موږ ته وخت نه ورکوې. خو دا هلک غریب تنګ شو، بس داسې چال یې وکړه چې سعودي ته یې کاډه یوړه. بس مور پلار نه هغه تلو راتلو نه بچ شمې. مور پلار دی چې بچی چې سعودي ته ځې دا خو ډېره ښه خبره ده، بس موږ سره به رابطې ساتي. بلکل سعودي ته چې لاړه هر کال به د حج کوله. هغه وخت کې د موبایلو دا سیستم دومره نه وه. 12 کاله د 12 حجونه وکړل
د الله کارونه و 3 ورځې بعد به ته خوب ولې دا چا به ورته خوب کې و چې تا حج قبول نه شو دی به حیران پاتې و چې یا الله دا څه چال دی زه خو صحیح حج کوم حلالې پیسې بیا هم زما حج نه قبلیږي 13 کال باندې چې 13 حج کوله الله ته وجوړېده یا الله دا ما څه ګناه دی چې ما حجونه نه قبلیږي زه خوب وکړم ما ته څوک وایي چې تا حج نه دی قبول په دغه ژړا کې یو کس ورته راغی چې ویلې دومره ژړې ما داسې حج نه قبلیږي یا تا کور کې څوک شته که نه یا مور پلار مې دي په پاکستان کې یا هغوی سره څو خدمت ته ورونه خور شته یا نه یو زه زوایم یا ځکه خو تا حج نه قبلیږي زر لاړ شم مور او پلار ته خدمت ته بس زه ډایرکټ ټکټ وکړه لاړه چې کله پاکستان کې کوشه کلي ته چې روان شم نو دماغ یې کار شروع کړه چې زه به اوس مور او پلار سره په کومو سترګو میلاویږم دا خو 13 کاله بعد ورته راغلم خو زړه نا زړه یې وکړه چې ویر شم کلي ته چې نږدې شو یو کلیوالو ته په مخې راوچی ما مور پلار یا پلار خو د 6 میاشتې کېږي چې مړ شوی دی او مور د ډېره سخته مریضه ده چې دا خبره یې واورېده نور هم خفه شو بیا یې سوچ کوله که اوس مور ته ویر شم مور به ورته یې چې ځه وځه کور نه ښځې سره ښځه شوې مونږ دې بلکل پرېږدوله اوسه ترسې بیا یې مې وویل ځکه مور هم داسې سپکې ردې راته ووایي بیا به ورته نه معافي وغواړم کور ته ننوته مور یې کسې په کاټ کې پرته دی کمزورې شوې دی بس دی ورو ورو ویرغه مور ته مخ ته داسې څه کېږي مور یې سترګو هم نظر پرېږدولی وه مور ته چې کېناسته غوږ یې ورته ونیوله مور یې دعوا کوي چې یا الله ای معز وایي چې سعودي ته لاړ د ما ته یې راوالې چې کله زه مړه شم چې ما خپله لاسونه هغه قبر ته کوزه کړي کوم محرم سړی که نه ښځه خو چې دی یا به زوی قبر ته کوزوي یا به پلار یا به لور یا به ورور وغیره ده چې دا دعوا واورېده نور هم په ژړا شو چې موږ شی کوو مور سره او دا مور سره شی کوي مور پلار دومره لویه محبت دی نو مور ته یې وویل چې مور یې دا دی زه دلته راغلی یم چې مور یې دا خبره واورېده هله بچیار نږدې شه چې ښکل دې کړم چې تا ماشومتوب بوی زه اوس محسوس کړم بس چې بچی یې ښکل کړ ډېرې دعاګانې واګانې د الله کارونه و 3 ورځو کې مور یې مړه شوه بس مور یې خاښه کړه خیراتونه میراتونه یې وکړل بیا لاړه سعودي ته 14 کال باندې چې 14 حج یې وکړه خوب یې ولیده چې تا دا حج هم قبول شه هغه نوره 14 حجونه دې هم څه شول قبول شول نمو ډېر خلک نیک اعمال کوي زکات هر څه وباسي خو یا مور پلار ته نه خفه وي یا بله کومه ګناه وي نو کوشش کوئ خاص کر د مور پلار په باب کې چې ډېر احتیاط وکړئ اولئک همدا خلق چې دي لهم دوی دپاره نصیبم حصه ده بله خبره ښځو ته هم دا درخواست ده چې خپل میړونه د مور پلار نه مه جدا کوئ اکثره کمسله ښځې داسې وي چې څنګه واده شي بس میړه ته یې چاله بیل شه ظالم لورې ته خو یو کال دا میړه ته راغلی تا میړه دغه مور پلار ماشومتوب نه رالوی کو او تی اوس خپل مور پلار نه څه کوي جدا کوي بیا چې همدغې ښځې زامن وشي دا بیا زامن هم داسې په میدان پرېږدوي ځکه دی خو د بل چا ازار اخیسته وي لهم دوی دپاره نصیب حساب وي مما کسبو په سبب د هغه څه چې دوی اعمال کړي والله او الله چې دی سریع الحساب تیز حساب کوونکی دی واذکر الله او تاسې یاد کوئ الله فی ایام معدودات هغه څو شمارل شوو ورځو کې شمارل شوی ورځې مطلب هغه اختر 12 14 مینا کې چې حاجیان وي هر ورځ شیطان هم ولې هلته ناست وي ښه دلته دا مسله وه دا خبره یې واده ته وکړم کله کله مونې نه هندوان اعتراض کوي چې تاسو اسلام خو 900 کاله کېږي او مو هندوتوب 500 کالونه هم پخوانی دی نه قربان ایمو اسلام آدم علیه السلام څنګه چې د دنیا جوړه شوې هغه وخت نه را روان دی تاسو هندوان هم هغه وخت کې مسلمانان وای خو شیطان کار وکړه هندوتوب یو کار پیدا کړه اسلام څه شه لږ په تیارو کې پټ شه بیا به الله بل پیغمبر راوستواله بیا به اسلام راووته بیا به پټ شه اوس الحمدلله تر قیامته پورې به اسلام پټ نشي نو د نبی علیه السلام نه مخکې
د مکې مشرکینو به بعضې به وي چې 14 تاریخه پورې به خامخا پاتې کېږي او بعضې به وي چې نه څوک چې 14 پورې پاتې کېږي دا ګناهګار دي 12 پورې به پاتې کېږي نو هغوی به دوی ته وي چې ګناهګار دوی به دوی ته وي نو الله رد پې وکړ هېڅ خبره نه ده که څوک 12 پورې مینا کې پاتې شول 12 د ذوالحجې باندې هم صحیح ده او که 14 باندې پاتې شول هم صحیح ده او امو علما یایي غوره افضل خبره دا ده چې 14 تاریخه پورې هلته څه شي پاتې شي فمن تعجل پس چا چې تیزی وکړه فی یومین په هغه 2 ورځو کې یعنی 11 باندې فلا اثم علی هیڅ ګناه نشته په ده باندې ومن تأخر او چا چې وروسته والی وکړه فلا اثم علی هیڅ ګناه په ده باندې هم نشته یعنی 14 تاریخه پورې پاتې شه لمن اتقا هغه چا دپاره څوک چې ډارېږي تقوادار وي واتقوا الله تاسې وډار شوي د الله څخه وعلمو او تاسې پوه شوئ انکم بېشکه تاسې چې یوئ الیه الله ته به تحشرون راټولېږو به قیامت په ورځ به ټول راپاڅېږئ او الله ته به ورسوئ نو نن دپاره همدا درس بس دی وما علینا الا البلاغ